بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد علی جوهر تاسو په درنه خدمت کې حاضر دی او زموږه سلسله زاړه یادونه په زاړه یادونه کې نن تاسو سره زه خبرې ترې کوم د عبدالله جان مغموم صاحب په حواله باندې. عبدالله جان مغموم چې په ریډیو پاکستان کې د پاینده خان او مرچکی په نوم باندې هغه ډېره غټه پیژندګلو وه. عبدالله جان مغموم صاحب د دارمنګو ورشک روډ ډېر تاریخي کلی دی، د هغې اوسېدونکی 1928 کې هغه پیدا شوی و. ډېر قابل سړی، ډرامې به یې لیکلې هم، په ډرامو کې به یې کردار هم ادا کوو، اناونسمنټ به یې هم کوو، کمپیرنګ به یې هم کوو، خبرونه به یې هم کول. او چې کوم حجره پروګرام و هغه وخت کې پروپاګنډا پروګرام و ده او په دغه د 1965 چې کوم دوران و په دې کې به هغه چې دی نو پروپاګنډا کوله او هغې کې به پاینده خان په نوم باندې هغه به خپل کردار کوو. پاینده خان، توکل خان او شاپسن خان، دا درې کردارونه په هغې کې. او د مرچکي په نوم به چې هغه کوم کردار و د هغه خواږت راښوده. په هفته کې یو ځل و، د شروع په ورځ باندې به د مازدیګر ټایم کې د ریډیو پاکستان پېښور نه هغه دا پروګرام راته. او ما ته چې زور پورې یاد دي، ډېره پخوانۍ خبره ده، زه ورکوټ یم او مونږ ریډیو نو محمد سرور کاکا خدای پاک وبخښي زموږ یو ګاونډي و، هغه هم وصفات دی، هغې کره پخواني ریډیو و. نو زه به هغې کره لاړم په هغه ټایم باندې او هغې کره وم د عبدالله جان مغموم صاحب خواږت راښه پروګرام اورېده، ډېر زبردست و. مغموم صاحب د یو ډېرې علمي کورنۍ کې د هغې پیدایش شوی و، ډېره تکړه کورنۍ. او خپل کاروبار چې د مغموم صاحب کوم هغه د میډیسن په دې شعبه بازار کې دغه ته خیبر بازار کې پېښور کې د هغه خپل دوکان و د میډیسن، په هغې کې به ناست و، ریډیو کې به ډیوټي کوله. 1944 کې چې کله آل انډیا ریډیو و نو په 1944 کې به هغه چې دی نو ریډیو جوین کړی و، ریډیو پېښور چې به ورته هغه وخت کې وي، په هغې کې راغلی و. او په 1988 کې بیا هغه ریټایر شوی و د ریډیو پاکستان پېښور نه، یعنې 40 کاله هغه په ریډیو کې تېر کړي و. په دې کې هغه هر قسمه کردارونه، ډېر زبردست کردارونه یې کړي. او زما دپاره د خوشحالۍ خبره دا ده، زما دپاره غټ اعزاز خبره دا ده چې مغموم صاحب زه چې کله تقریبا په 2004 کې شاهین ټاون ته لاړم پېښور ته، او په شاهین ټاون کې زه میشته شوم، نو زما د قبلې ګاونډي عبدالله جان مغموم صاحب ډېر وخت راته یو ځای پاتې شو. زه چې هلته کې لاړم مالته کې، چونکې دا ملګري وایي چې اکثر دا شاعر او ادیب یا براډکاسټر چې وي یا صحافي وي، دی چې چېرته هم لاړ شي دی هلته هغه خپله حلقه ځان له یقینا جوړوي او دی هغه ځان له ګروپ برابري. نو دغلته کې څنګه چې زه لاړم ما ګیر چاپېره وکتل چې یاره دغلته کې شاعران ملګري هم شته دي. نو ما یو تنظیم دغلته کې جوړ کړو د پښتو ادبي تړون پېښور په نوم باندې، او په هغې کې عبدالله جان مغموم صاحب زما لومړی صدر و او زه ورسره سیکرټري وم. بیا ډېر وخت دغلته کې موږ یو ځای پاتې شو، ډېره زده کړه مې ترې وکړه، ډېرې د قدر وړ خبرې. یوه ګیله به اکثر ما سره کوله چې کله ناست به یو ګیله به ډېره زیاته کوله چې وي ما د 1944 نه تر 1988 پورې په ریډیو پاکستان پېښور کې تېر کړي دي. 40 کاله مې دغه خدمت کړی دی، د خدمت په شکل کې ځکه چې هغه ډېر زیات ډیوټېډ و او ډېر مخلص کس و. خو د دې زه اکثر یادېږم نه، او کله یادېږم چې کله د ریډیو پاکستان سالګرې وي نو زه اکثر یاد شم، او باقي زما څوک تپوس نه کوي. بله ډېره د اعزاز او غټه خبردار یو خو هغه چې دی نو پراید اف پرفارمنس هم و. خو د دې نه علاوه د هغه چې کومه غټه خبره ده نو هغه دا ده چې کله پاکستان جوړ شو نو دغه ټایم کې خو آل انډیا ریډیو و ده. نو چې کله پاکستان جوړ شو نو د شپې 12 بجې نه پس تقریبا هغه اعلان کړی و عبدالله جان مغموم په پښتو کې، اردو کې خو اعلان شوی و، خو پښتو کې دا اعزاز عبدالله جان مغموم ته حاصل دی چې هغه وایي چې پاکستان جوړ شو. نو دا ډېره غټه خبره. عبدالله جان مغموم صاحب سره چې زما څومره پورې ناسته پاسته شوې وه نو د هغه دغه خواږت راښه به اکثر کله کله موږ چې داسې وي، کله به زموږ میټینګ ما به ورته مغموم صاحب غزل خو به راته ووایي او نظم، خو نن به راته خواږت راښه خامخا وی. نو هغه یو خپل انداز، د هغه خپله خندا، د هغه خپل سټایل، دې وخت لږ شان کلیپ و تاسو ته هغه وړاندې کومه د خواږت راښه. نو زما په خیال دا لږ شان تاسو وګورئ، بیا مخ په وړاندې ځو او خبرې ترې پې کوو. تاسو به وایئ چې مرچکیه ګرم نه مست مست، که مست نه دی نو دا هر وخت به دې لکه د چرت په رنګې ککړې نه وهلې. یاره چرتکوي مې د خورې نه، خو وروڼو یوه خبره به درته وکړم چې هره خندا ګورې د خوشحالۍ، د بېغمۍ او د بې فکرۍ دلالت نه کوي. د خندا مطلب دا هرګز نه دی چې ګنې بنده خوشحاله وي نو هغه به خاندي، یا که څوک بې فکره وي نو هغه به هر وخت هی هی کوي.
ملګرو دا کلیپ په تاسو یقینا چې خوښ شوي دغه شان تاسو ډیلی موشن کې د هغې باقاعده پیج تاسو راکتی شي او د هغې هغه ټول چې کومه دغه ویډیوز دی تاسو یقینا چې کتی شي او د دې دغه چې کوم دی د کریډټ دی نو هغه صلاح الدین غازي صاحب ته ځي چې هغه دا پیج جوړ کړی دی او د ترتیب کړی دی. صلاح الدین غازي صاحب د هغې زوی دی او بهر ملک کې دی. 3 زامنو د مغموم صاحب او 4 لوڼه وي او که ستاسو ریډیو چې څوک اوري عنایت الله ګل به یقینا چې ډېر خلک پیژني. ګل او شاهین ډېر مشهور پروګرام په یو وخت کې او د هغې مین کردار ګل اوس یعنې چې کوم عنایت الله ګل دی هغه او عنایت الله ګل که تاسو پیژنئ په ټلویزیون به یې خبرونه کول او سپینې چشمې به یې لګولې وې ډېر سور سپین ډېر ښکلی سړی و ډېر مزېدار. نو هغه باندې مې یو لور واده وه خو هغه هم وفات دی او بیا هغې نه پس چې دی نو د مغموم صاحب زوی چې کوم په دغه 3 زامنو کې یو کرنل ضیاءالدین چې هغه په سیریلون کې چې کومه حادثه شوې وه یو ان میشن باندې وه هلیکاپټر کې هغه پایلټ په طور باندې و کرنل ضیاءالدین نو په هغې حادثه کې شهید شوی و. دغه هم دغه حادثه ما به اکثر خبره کوله مغموم صاحب د دې نوم ډېر غټ اثر نو مې تاسو ځان سره تخلص چې کوم لیکلی دی نو تاسو ځان ته لیکلی دی مغموم. نو مغموم مطلب دی چې هغه باندې ډېر زیات غمونو کې راګیري نو مې تاسو له غم نه خالي نه شوی نو مې دا نوم دا تخلص خپل بدلوی نه چېرې مغموم تاسو نو ما ته یې یاره وي جوهر ویم که څه پاتې ریم داسې هم ډکېدلي یو که نه هغه ساده غونته خبرې به یې کولې. ما ورته ویل مې ګوره تاسو خپله د زړه مریض یې ستاسو کور والی چې رابعه ممتاز ډېره ښه شاعره مې هغه هغې ته ډېره غټه مسله بیماري ده ورته مې عنایت الله ګل صاحب خدای پاک واغسته تاسو هغه لور کونډه شوه. دغه شان کرنل ضیاءالدین صاحب چې دی هغه خدای پاک واغسته شهید شو هغه هم ستاسو لپاره صدمه. نو ما ته یې یاره اوس څه پاتې دي اوس خو پکې څه شته نه خو بس دغه فلحال دي دغه یې مې ډېره ښه ده. بیا مغموم صاحب زه شعر ادب طرف ته راځم براډکاسټینګ خو هغه ځان له پوره دنیا وه. مغموم صاحب چې کومه ښځه وه هغه هم وفات ته خدای پاک دې وبخښي رابعه ممتاز هغه خپله هم شاعره وه او د هغې بهترین کتاب پړونی هغه مارکیټ ته باقاعده راغلی و ډېره ښکلې شاعري. او د عبدالله جان مغموم صاحب چې خپل کوم کتابونه نو لومبی کتاب د تور اوربل تورو کمسو خبرې په هغې کې ډېر عشقیه او روماني شاعري ده ډېر زبردست کتاب دی. دې نه علاوه ارمانونه حسرتونه د هغه یو بل کتاب دی شعر و شاعري ډېر زبردست کتاب. او چې کوم کتاب یې د خواږه راخه چاپ کو نو دغه کوم باقاعده ما سره به مشوره اکثر کوله زه سره مشورې یم خو لکه کې به ناستم خبرې ترې به کولې چې جوهر یاره که داسې ډیزاین به څنګه دا به داسې ما ورته ګپ شپ په لګو خواږه راخه هماغه دوران کې چاپ شو او بیا اخري کتاب چې کوم چاپ شو زه هلته کې وم او چې کله موږ مشوره پرې کوله نو هغه لیدلي او لیدلي دا هم د خواږه راخه دویمه حصه وه. ډېر زبردست انسان ډېر ښکلی سړی او یقینا چې چا هم اورېدلی دی چا هم لیدلی دی نو د هغه خوښ شوی دی او تر اخره پورې په ذهن کې یاد پاتې شوی دی. نو یقینا چې مغموم صاحب باندې موږ کمې خبرې ترې نه وکړې موږ د هغه یو یاد تازه کړو نو یقینا چې هغه په ډېرو ذهنونو کې دغه بیا راتازه شوي او زموږ د لږ ډېر کوشش چې کوم دی دې ته به یقینا چې تاسو را قدر په سترګه باندې ګورئ. ډېره زیاته مننه او شکریه.